بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. د اودس د مسئلو نرستو اوس د جنابت مسائل بیانیږي. د دیو جن امام عبدالغنی رحمه الله په د خپل مختصر کتاب کې اوس باب داسې راوړي چې باب الجنابت، باب د په بیان د جنابت کې. جنابت اصل کې خپل لغوی معنی دا دا لریوال البعد. جنوب سړی تم جنوب زکه وی چې کله دته جنابت ورسیږي نو د خلکو نه لری شي، د جماعت نه لری شي، او دس او منځ نه لری شي، ترسو غسل یې نه وي کړی، عبادات او تراتلې نشي. نو دیو جن ورته جنوب وی. جنوب سړی ته هم وی، ښځې ته هم وی. جنوب په عربي کې د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالي. په دې اولنی 3 حدیثونو کې د جنابت د غسل طریقه او یو 2 مسئلې. یوه مسئله هغه ضروري دا ده چې کله سړی جنوب شي په ده باندې غسل کول دا واجب او فرض دی. دی به ځان پاکوي په غسل کولو سره، په لمبلو سره. دی به پوره لامبي په طریقه د پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم لقيه في بعض طرق المدینه، چې نبی علیه الصلاة والسلام ملاو شو د ابو هریره رضی الله عنه سره. لقیهونه مراد دا دی چې مخامخ شو ورته، لاس ماس نو ملاو شوی، یو بل سره دعا سلام لا نو شوی. فی بعض طرق المدینه، د مدینې په بعض لارو کې یو بل ولیدل. خو ابو هریره رضی الله عنه وهو جنب، د جنوبو جنابت ورته رسیدلی او جنوب مخکې حدیثونو کې ذکر شوي دي. جنوب دې ته ویل کېږي چې انسان د خپل کور والا سره جماع وکړي، کوروالی وکړي او لا یې لمبلي نه وي. جنوب دې ته ویل کېږي چې شیطان په انسان باندې په خوب کې اودس واړوي، احتلام ورته وشي. نو دې جنوب غسل پې اوړېدلی خو غسل یې نه و کړی. قال ابو هريره زه فرمای: فانخنست منه، ز پټ شوم د نبی علیہ السلام نه. انخناس ویل کېږي پټېدو ته. قرآن کې الله وی: فلا اقسم بالخنس، په هغه ستورو مې د قسم وي چې پټېږي. وی لږ تې پټ شوم. فذهبت فاغتسلت، لاړم غسل مې وکړ. ثم جئت، بیا رالم نبی علیہ السلام خواله. فقال، نو نبی علیہ السلام را ته وویل: این کنت یا ابا هریره؟ ابو هریره ته چیرته لاړې، چیرته وې؟
یعنی د دې سوال مطلب دا و چې ما ولیدلې او بیا ورک شوې چیرته تللی وې. وایي ابو هریره زموږ فرمایي چې كنت جنبا فکرهت ای د الله پیغمبر ز جنوب ما فکرهت ان اجالسک ما بد وګڼله چې زه تا سره کینم وانا علی غیر طهاره زه جنوب یم زه لا پاک نه یم. فقال نبی علیہ السلام ویل سبحان الله سبحان الله دا د تعجب کلمه ده چې ابو هریره تا ته ولې دا مسله معلومه نه ده. خپل معنا د سبحان الله دا ده چې الله لره پاکی ده، الله د عیوب او نقصاناتو نه پاک دی، د شریک نه پاک دی. دا خو مخکاره مسله ده. کومه مسله؟ نبی علیہ السلام ورته مسله بیان کړله چې ان المؤمن لا ينجس یا لا ينجس، مؤمن نه پلید کی. جنوب شوی د جنوب دا معنا نه ده چې ته چا سره لاس نشي ملاولی، د جنوب دا معنا نه ده چې چا سره کیناسته نشي، نه او بلامبې په قلاره به اولامبې. نو ګورئ دې حدیث نه مهمه مسئلې هغه دا دي. اول چې سړی جنوب وي نو غسل به خامخا کوي. دی ویله فذهبت فاغتسلت، او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ویلي دي، صحابه هم داسې زده کړي وو. دویم دا دی که سړی جنوب شي او لږ شانتې وروسته غسل کوي 2 غنټې پس 1 غنټه پس، دا هم جایز ده. اولا او غوره دا ده چې څنګه تا ته جنابت در ورسېږي فورا اولمبې فورا غسل سړی وکړي. خو که 2-3 غنټې وروستوالی کې نو هم جایز ده. دریم چې سړی جنوب وي د کور نه دکان ته یو شیز دپاره راوتی شي چې کور ته سودا راوړي. دی وایي زه لاړم د مدینې په لارو کې روانو مکوسو کې. دا نه ده چې جنوب شي نو بس په کمره کې به ناست راوتی نه شي، راوتی شي. او څلورمه مسئله دا ده چې څوک د څه مخامخ شي میلاویدی هم شي، ده خو ځان پټ کو. خو نبی علیہ السلام ورته وویله چې مؤمن پاک دی. دا نه ده چې ته جنوب شي نو تا سره لاس میلاولم ګندګي ده، نه. مؤمن چې ایمان دی راوړی دا نه نجس کیږي. دا په جنابت باندې داسې دې حد ته نه رسېږي چې تا سره خلک بایکاټ وکړي. ته خوراک کولی شي، تسکاک کولی شي، بهر راوتی شي، خلکو سره میلاویدی شي. البته غسل به خامخا کې د لمونځ د کولو نه مخکې. نو د دې حدیث دلته مطلب دا دی چې سړی جنوب شي غسل خامخا ضروري دی، غسل وکړي. اوس ورپسې دا 2 حدیثونه دي. دې کې د غسل طریقه اکثر خلکو ته د جنابت د غسل طریقه نه ده معلومه. عزیزانو راځئ چې وګورو چې نبی صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ښودلې ده. په دې کې اول حدیث د عایشه رضی الله عنها دی او دویم حدیث د میمونه رضی الله عنها. دواړه د نبی علیہ السلام بیبیانې وي او نو دوی ته ډېره ښه پته وه چې نبی علیہ السلام به د جنابت غسل په کومه طریقه کوو. او موږ له اوس پکار ده چې موږ آیا د جنابت غسل د نبی علیہ السلام په طریقه کوو او که نه کوو. نو عائشه رضی الله عنها حدیث ته قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم. بخاری شریف او د مسلم شریف روایت ده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام اذا اغتسل من الجنابه چې کله به شروع د غسل کوله د جنابتنا، چې د جنابت د غسل شروع به کوله سبه کول. اول غسل یدیه، نبی علیہ السلام بخپل لاسونه وینځل، خپل لاسونه به وینځل. د لاسونو د وینځلو د دې 2 مطلب دي. یو دا د سړی د خوب نه راپاڅېږي، نبی علیہ السلام ویلی دي چې اذا استيقظ احدكم، کله چې انسان د خوب نه راپاڅېږي نو دا لاسونه دی وینځي 3 ځل قبل ان يدخلهما الاناء، مخکې د دینه چې په لوښي کې دا لاس کته کینو لاس به اول صفا وینځي چې کله غسل کې. یا دویم مطلب دا دی چې کله ته د جنابت
غسل تکینی اول به لاسونه وینځي صفا، بغیر د دینه چې ته اوده شوی یو کنی لاسونه دی وینځل. بیا بسکه بیا په نورو روایاتو کې راغلی دي لکه د میمونې رضی الله عنها روایت ورپسې ثم غسل فرجه، بیا به خپل شرمګاه خپل عورت او د خپل عورت ارد گرد د علاقه دا به وینځي په ګس لاس باندې. په روایت د مسلم کې دی ثم يفرغ بيمينه على شماله، په خلاص به په دې ګس لاس کې اوبه واچي فیغسل فرجه، نو په دې ګس لاس په چپ لاس باندې به خپل فرج خپل شرمګاه خپل عورت اول به دا وینځي. نو دا چې دی وینځل د هغې نه وروستو به ته بیا اودس شروع کړي. په روایت د میمونې رضی الله عنها کې ورپسې حدیث چې د هغې کې داسې دی ثم ضرب يده بالارض، بیا نبی علیہ السلام ووهو لاس خپل بالارض په ځمکه باندې، یعنی چې لاس یې په لاس باندې په ګس لاس باندې چې کله خپل عورت او شرمګاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینځله دا لاسونه بیا په خاورو پسې ومږل، لکه نن سبا صابون دی په هغه ټیم کې صفایي په خاورو راتلله، او الحائط یا به دیوال پسې ځکه دیوال به د خاورې نه جوړو چې لاس صفا شي. چې کله دا کار وشو یعنی ګورئ د جنابت د غسل طریقه اول د لاس وینځل، بیا چې دی بیا به خپل فرج او خپل شرمګاه او خپل عورت دا به صفا کې او لاس به ښه صفا کې. بیا پس د هغې نه په روایت د عایشه رضی الله عنها کې دي وتوضأ وضوءه للصلاة، اودس به نبی علیہ السلام کو داسې اودس لکه مونځ دپاره چې اودس کوي، نو عام اودس به وکړي پوره اودس. په روایت د میمونې رضی الله عنها کې ورپسې روایت چې دی هغې کې دا دي چې اودس نبی علیہ السلام شروع لاسونه وینځل ثم تمضمض واستنشق، خولې ته یې اوبه واچولې، واستنشق پوزه کې اوبه کش کړلې. نو ګورئ عزیزانو دا مسله موږ مخکې بیان کړې وه، زمونږ او ستاسو کې مشهوره دا ده چې کله سړی غسل کوي صرف بیا پوزه کې به اوبه کش کوي، عام اودس کې مونږ اوبه نه کش کوو. نه عزیزانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر اودس باره کې ویلي، صحابي راغی وی ویله د الله پیغمبر اخبرني عن الوضوء، ما ته د اودس طریقه وښایه. نبی علیہ السلام ورته ویل وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، هر اودس چې کې که هغه اذان له اودس وي که هغه د غسل د جنابت کې کوم اودس کېږي نو پوزه کې اوبه اچوه او کش کوې. نو دا صرف د غسل د جنابت پورې خاص نه بلکې په هر اودس کې پوزه کې یو ځل اوبه کش کول چې دا دماغ دې ترخه شي، چې دا اوبه دې خیشوم ته ورسیږي. نو نبی علیہ السلام هم داسې وکړل، بیا به یې مخ وینځو و ذراعیه لاسونه تر څنګلو پورې. ګورئ دلته په دې روایت کې چې لاسونه وینځل نو ثم افاض على رأسه الماء، بیا راتوی کړلې په خپل سر باندې اوبه. په روایت د عایشه رضی الله عنها کې چې پوره اودس یې وکړو، پوره اودس داسې دی چې بیا به مسه وکړې بیا به خپې وینځې. نو یوه طریقه دا ده چې پوره اودس به وکړې، مسه به وکړې، خپې به وینځې، پس د هغې نه به غسل شروع کړې. یوه طریقه دا ده د میمونه رضی الله عنها چې بیانوي، دام روایت د بخاري او د مسلم دی چې کله تا لاسونو پورې اودس وکړو یعنې سنګل دې وینځه نو سر مسه پکې نشته، ډایرک په سر باندې اوبه راواچوه. او دا روایت په نسائی کې د امام نسائی په باب هم تړلی، بابو ترک المسح فی الوضوء من غسل الجنابت، باب دی په بیان د دې خبره کې چې کله سړی غسل د جنابت کې او د هغې دپاره اودس کوي په هغې کې د مسح نه کوي. یوه طریقه دا ده چې مسح نه کول هم سنت طریقه ده چې کله غسل د جنابت کوي. بیا د عمر رضی الله عنه حدیث دی، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسل طریقه بیانوله. هغه فرمایي حتی اذا بلغ الى الرأس فلم یمسح به، نبی علیہ السلام اودس کوه ولې لاسونه وینځل، خولې پوزې ته اوبه واچولې، مخې وینځو، لاسونه وینځل تر څنګلو پورې، و چې سر ته ورسېدو مسح یې ونه کړله، په سر یې اوبه راتوی کړلې. نو یوه طریقه دا شوه. دوه طریقې شوې چې اودس کې پوره اودس به وکړې،
دویمه طریقه دا شو چې پوره اودس نه څنګلو ته چې ورسېدې لاسونه چې د څنګلو پورې وینځل د سر مسه د غسل د جنابت کې دا مه کوه. دا هم سنت طریقه ده. او چې کله به د غسل وکړو د هغې نه وروسته به بیا خپې وینځې. هم په دغه روایت د میمونې رضی الله عنها کې ده چې کله به نبی علیه السلام بیا غسل پوره وکړو ځکه خپې به یې نه وینځلې، ثم تنحى بیا به ډډې ته شو فغسل رجلیه دواړه خپې به یې وینځلې. دا خو د اودس متعلق شو. اول به اودس کې په دغه طریقه. بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام غسل شروع کو نو اول به څه وکړل؟ اول به سر وینځو. او د سر په روایاتو کې راغلي صحیح احادیثو کې چې د ښي طرف نه به نبی علیه السلام شروع وکړله. ښي طرف نه د سر د ښي طرف دا به اول وینځو، بیا به یې ګس طرفه. او طریقه د انځلو یې دا وه ثم یخلل بیدیه شعره. دا لاسونه به ساز دا ګوتې چې دي دا به د خپلو ویښتانو کې ورډوبې کړلې حتی اذا ظن تر دې چې نبی علیه السلام به یقین راغی انه قد اروى بشرته چې خپله څرمنې لمده کړله. نو ګورئ سر به د سر ویښتانو کې به دا ګوتې داسې ووهې تر دې چې ستا دا یقین راشي چې د سر دا څرمن مې لمده شوله. په بعضو روایتو کې داسې دي ثم یأخذ الماء اوبه به نبی علیه السلام راواخستې چې اودس به وکړو د اودس نه وروستو فیدخل اصابعه فی اصول الشعر. په دې ویښتانو کې به یې دا اوبه واچولې او دا ګوتې به یې پکې وردن نه کړلې. ښي طرف نه به نبی علیه السلام شروع کړه، بیا ګس طرف به ټول سره او بیا به یې په دې باندې اوبه راواړولې. په روایت د میمونې رضی الله عنها کې دی چې ثم افاض علی رأسه بیا به سر وینځو. چې سر وینځو درې ځل نو پس د سر وینځلو نه ثم غسل سائر جسده بیا به نبی علیه الصلاة والسلام خپل ټول بدن هغه وینځو. ټول بدن ته به اوبه بیا رسې. نو ټول بدن وینځل بیا به نبی علیه الصلاة والسلام چې ټول بدن وینځو په روایت د میمونې رضی الله عنها کې دي چې بیا به یو طرف ته شو خپې به دوباره وینځلې. دا هم سنت طریقه ده. میمونه رضی الله عنها فرمایي فاتیته بخرقه ما ورله یوه کپړه راوړه لکه نن سبا چې دی تولیه جان پاک لا ځان چې پې سړی اوچوي. فلم یردها نبی علیه السلام ونه غوښتله فجعل ينفض الماء بيده. دا اوبه د ځان نه داسې په دې لاس باندې داسې څنډلې. نو ګورئ د غسل د جنابت نه وروستو که ځان سړی په جان پاک په تولیه باندې اوچی هم اوچولی شي، نور احادیث په دې کې شته، او که نه اوچی نو لازمه دا نه ده. بله مسله په دغه روایت د عایشه رضی الله عنها کې ده چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد. ما او نبی علیہ السلام به د یو لوښي نه لمبلې لکه یو بالټي کې اوبه پرتې وي، یو لګن کې اوبه پرتې وي. وَنَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا او مونږ به چې دی لپه به م ته یو ځای راخسته. مطلب دا دی چې یوه لپه به ما راواخسته په ځان به مې واړولې او نبی علیه السلام به بیا بله لپه راواخسته. نو د دې نه دا معلومیږي چې ښځه او خاوند د یو لوښي نه د یو بالټي نه دواړه غسل کولی شي. نو دا مسله غلطه ده چې کم یو سړی وایي چې یاره دې کې د ښځې لاس لګېدلی ده اوبه چېرته ګنده نه وي. نه یو ځای که لام وي نو یو ځای لمبلی شي. او دا روایتونه د بخاري او د مسلم دي. عزیزانو خلاصه هغه دا شوه د غسل د جنابت طریقه. اول چې کله راپاسېږې لاسونه به وینځې. د لاسونو وینځلو نه وروستو خپل شرمګاه خپل عورت هغه به صفا وینځې. لاس به بیا په ځمکه پسې یا نن سبا صابون دی په هغې به بیا دوباره صفا کې. اودس به شروع کې. د اودس دوه طریقې بیانې شوې. یو دا پوره اودس به وکړې لکه څنګه چې عام د مونځ دپاره کې. دویمه طریقه دا ده چې لاسونه د وینځل خولې او پوزې ته دې اوبه واچولې پوزه کې به اوبه کشکې بیا به مخ وینځي بیا به لاسونه وینځي. نو بیا مسه پکې نشته. دویمه طریقه دا ده مسه به نه کې ډایرکټ په سر به وینځي. د سر د وینځلو طریقه هغه دا ده چې اول به د ښي طرف نه شروع کړي، دویم به د ګس طرف او بیا به ټول سر دا به وینځي. د دې نه وروستو چې دی بیا به ټول بدن وینځي. نو که تا د خپې نه وینځلې بیا به سیټ ته شي او خپې به دوباره وینځي. د زنانو باره کې یوه مسله یوه زنانه راله نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ویله د الله پیغمبره زه داسې زنانه یم چې
زما دا دغه ډیر دي، کوسۍ مې ډیرې دي، ویښتان مې ډیر دي او چونټه مې ورکړي، دا به زه هر غسل ته کولاومه؟ نبی علیہ السلام ورته لا انما یکفیکی، ستا دپاره دا بس دی چې ته 3 ځله اوبه په دې سر باندې واچې او داسې دا سر داسې دا ویښتان وخوځې. نو ګورې زنانه دپاره دا اسانیم ده چې د هر غسل د جنابت دپاره که چونټه یې وهلې وي نو هغه دا چونټه کولاول ورته لازم نه دي. نبی علیہ السلام ورته ویله بلکې اسې چې دا سر 3 ځل وینځي او د ده یقین راغی چې اوبه کته کته شولې څرمن ته ورسېدلې نو د ده غسل وشو. دا د غسل د جنابت مختصره طریقه وه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټوله د نبی علیہ السلام په احادیثو باندې پوه کړي. یوه مسله دې سره دا ورته ده چې سړی دغه شانې اودس وکړي او بیا غسل کوي، لاس یې د دې دغه نه ولګېږي، د خپل شرمګاه، د خپل عورت، د تشو متیازو د آلې نه دا لاس یې ولګېږي، نو دې سره بیا اودس ماتېږي چې غسل دې وکړو دوباره به اودس کې. لکه دا مسله مخکې بیان شوې ده. نبی علیہ السلام فرمایي من مس ذکره فلیتوضأ، د چا لاس چې د خپل فرج نه ولګېږي، که نارینه وي که زنانه وي، نبی علیہ السلام فرمایي ایما رجل مس فرجه و ایما امرأة مست فرجها، چې زنانه وي د خپل شرمګاه نه لاس ولګي او چې سړی وي د خپل شرمګاه او عورت نه لاس ولګي د غسل د جنابت په وخت کې، نو د کولم بل دوباره چې بیا مونځ کوي نو اودس به دوباره کوي. او عبدالله ابن عمر زمو اثر هم داسې دی، سالم د هغه زوی هغه نه روایت کوي وایي هغه چې به غسل وکړو د غسل نه وروسته چې به راووته دوباره به اودس کوي. ما ورته ویل چې پلاره تا خو اوس اودس وکړو غسل دې وکړو؟ وای بچیا هل مسست الا ذکری، زما لاس د خپل عورت نه ولګېدو نو اودس مې مات شو دوباره کومه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو باندې پوه کړي او رب العالمین دې زمونږ اودسونه، زمونږ غسلونه، زمونږ طریقې ټولې د پیغمبر په طریقه باندې وګرځوي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.